أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللہ تعالیٰ فرمائی فاذکرونی پس یاد کئی ما لرا اذکرکم یاد بکم تاسو لرا واشکرو لی زما توحید قبول کئی زما شکر ادا کئی ولا تکفرون او زما ناشکری مکوئی. اللہ تعالیٰ دی مبارک آیت کی د ذکر یو عظیم فضیلت بیان کړی دی. اللہ پاک فرمائی تاسو ما یاد کئی زب تاسو لرا یاد کم. د بنده د ذکر لویا ثمره دا چې دا بنده بیا په ثمره کې دا مومي چې الله پاک یادای. دا الله یادول جدا شی دی چې مونږ یادو او الله پاک چې مونږ یادای نو دا جدا مطلب لري. مونږ چې الله یادو نو هغه مطلب دا دی چې دا الله لوی به بیانو چې ذات د الله تعالی د هر یو شي نه لوی دی او د الله حمد او ثنا بوایو د الله عظمت به بیانو د الله پاکی به بیانو او الله پاک چې بنده یادای د دې مطلب دا دی چې دې بنده ته به ورکړه کوي. بنده خو محتاج دی کنه نو د یادول داسې کېدای شي چې د ضرورتونه پوره شي او د ته ورکړو شي. حضرات مفسرین دلته ډېرې ښې جملې استعمالوي. اللہ تعالیٰ فرمائی فاذکرونی یاد کئی ما لرا اذکرونی بالثناء یاد کئی ما لرا پسناو صفت زما سرا اذکرکم بالعطاء یاد بکم زتا سولر پا ورکڑا باندی اذکرونی بالمعذرت اذکرکم بالمغفران یاد کئی تاسو مالر پا توبی وستلو سرا یاد بکم زتا سولر پا توبی قبلولو سرا تاسو توبہ بقبولکم. اذکرونی بالسؤال اذکرکم بالنوال یاد کئی تاسو مالر زمانہ پا غختنی سرا تاسو مان سوال کوي زمانہ دعای خیر غواړی یا دوم بز تاسو لره په عطا سرا تاسو هغه حاجت به پوره کوم. اذکرونی بالمناجات اذکرکم بالنجات تاسو ما یادوي پر رازو نیاز سرا زب تاسو یادوم په نجات سره د سختونم. فاذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالخلاص یاد کئی تاسو مالر پا اخلاص سرا زب تاسو یادوم پا خلاصی سرا دا سختونا دا دنیا و دا آخرت. فاذکرونی بالاسحار اذکرکم بالانوار یاد میں کئی تاسو دشپی پا آخر عیسیٰ کی زبتا سو یا دوم پا انوار و سر انوارات و برکات بدر کوما. اذکرونی بالمجاہدت اذکرکم بالمشاہدہ تاسو پا تکلیف و مجاہدی سر زما ذکر کوئی. ذکر تا بیڑن کی ہر وقت بھئی طبیعت برابر نہیں ہوتا ذکر مبریرا اللہ بخپل معرفت درگی او دا اللہ سلاو بدل بیا ډیر لوی چې بنده ته ورکي. اذکرونی فی المسرہ اذکرکم فی المضرہ په خوشحالی کې ما یاد کئی یاد بکم زتا سلر په تکلیفونو کې. اذکرونی باللسان اذکرکم بالامتنان والاحسان یاد کئی تاسو مالر په جبو خپلو باندې زب تاسو یاد کم لر په احساناتو تاسو په احساناتو یاد کم. اذکرونی فی البکور سار وقت کی میادوی اذکرکم باعطاء الحور یاد بکم زتا سلر پا درکولو حر دو حر سرا تاسو لبا حری درکم. اذکرونی بالصالحات اذکرکم بثواب الحسنات اذکرونی فی المساء اذکرکم بالرضا اذکرونی فی الدنیا اذکرکم فی العقبہ اذکرونی فی السحور اذکرکم فی القبور
اذکرونی فی الابدان اذکرکم وانتم فی الاکفان. نن می یاد کا کله چې د کفن تو کړی شي هغه وخت کې به دې زه یاد کړم. الله تعالی فرمایي که تاسو ما یادوئ زما تعریف او لوی کوئ زه به تاسو یادوم. او د الله یادول داسې وي چې انسان ته خیر او برکات ورکوي. د الله ذکر په ژبه وي که په زړه باندې انفرادي وي که اجتماعي وي جهري وي که خفي وي دا یو عظیم نعمت دی. امام ابن جوزی رحمه الله او نور علماء د سعید ابن جبیر رحمت الله علیه قول نقل کړی دی. ذکر د الله اطاعت ته کم سړی چې د الله بندگی کوي ته الله یاد دی او څوک چې د الله خبره نه مني دا ذاکر نه دی. اگر که په خوله باندې سبحان الله او تلاوت قرآن به ډېر کوي د ذکر مقصد هم دا دی په ژبه هم ذکر کوو په زړه باندې هم ذکر کوو دې لپاره چې زمونږ د شیطاني وسوسو نه حفاظت حاصل شي او په احکامو کې کلک شو په سنتو د رسول الله مبارک باندې پابند وګرځیو. دیو جنا د الله رب العالمین ذکر دا یو عظیم نعمت دی. خصوصا هغه خلق چې د تصوف او د طریقت د لارې سره تعلق لري دا غي د پاره خدا ډیر اهم دی. شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه لیکلی دي معمولات کی پابندی ترقی کا زینہ ہے. سوک چې په خپل وظایف او معمولات او پابندی کوي د تبع الله ترقی ور کوي او دې سړی کې د الله د مینې او محبت ماده پیدا کی. دیو جنا هر وخت د الله ذکر ته توجه پکار ده خصوصا د سحر او د ماخام او د مازیګر په وختونو کې ذکر دې سره زړه بیداری او کله چې په جهر باندې ذکر او منځګزار ته قرآن لوستون کی ته ودته تکلیف نو نو بیا په دې جهر کې فائدې دي. ځینې وخت کې ذکر بل جهر غوړی او ځینې وخت کې به جهر نه کې په پټه به د ذکر بل جهر خپلې فائدې دي معتدل درمیانه جهر چی مثلا غفلت سړی نه لري کوي غافل خلق هغه راویخی او تعلیم دې د ذکر نور خلقو ته او د الله د دین خبره اوچته کولی او کم ځای ته چې دا ذکر خوريږي د دې برکتونه غټول مکان ته رسیږي او دا شانت دین نور خلق ذکر میزده کوي چلی زده کوي لیکن کله چې منځګزار ته قرآن لوستون کی ته بیمار ته تکلیف نو الته به جهر نه کې الته بیا منع دی. دار څه لپاره خپل شرایطي ذکر بل جهر د پارم د درې شرطونه دي. دې کې شکم نشتا چې ذکر په کم کیفیت کې ډېر اهم شی دی او د تصوف او د طریقت د لارې یو اهم مقصد دی. په شریعت کې د ذکر دومره لوی اهمیت ته چې زکریا علیه السلام باندې الله دې درې شپې او ورځې خبرې باندې کړې وي چې نورې خبرې به نشي کولی لیکن ذکر به کولی شي. قال رب اجعل لي آیه قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والابكار. زکریا علیہ السلام عرضو کہ یا اللہ ما دیو نشانیو خی اللہ تعالیٰ فرمائل چی دی معشوم دا پیدایش نخ بداوی چستا بچے بکیگی چی تب خلقو سر دریو رضی خبری نشی کولے سیوا دا اشارینا با اشارہ بخبری کے دا نخدا وذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار یادوخ پر رب لردیر او پاکی ویا سحر او ماخام. دا کرنگی ذکر دمر اہم دے چی پا حالت دا جہاد فی سبیل اللہ کی چی یو سڑی سر دا زان دا بچکولم فکر وی او ظالمان و کافران دا مخن لرکولم دا اغپ فکر کی وی او دا پا ذہن ماندی پرتا خبری. دا وقتم اللہ تعالی فرمائی سورت انفال کی فَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاسْبُتُوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
کله چې تاسو د کافرانو ډلې سره مخامخ شئ او مقابله کوئ نو کلک شئ او د الله ذکر کوئ. ذکر دومره اهم شی دی چې الله رب العالمین یادول دا هر وخت په کار دی. بعضې خبرې داسې چې موږ یې په ښکاره نه شو کولی خو هغه وخت کې ابتدا د ذکر سره په کار یو سړی چې د خپلې بیبي حق ادا کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای یو کس چې په تاسو کې خپل کور والا ته راځي د الله نوم دی وایي بسم الله اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. د ځان د کولاولو نه مخکې د جامې د لرې کول نه مخکې دواړه بندیان به دا دعا وی په نوم د الله یا الله مونږ د شیطان نه لرې کړي او شیطان لرې کړي د هغه اولاد نه چې مونږ له ته راکې. امام ابن حجر فتح الباری کې لیکلی دي، علامه قاری مرقات کې لیکلی دي، عبدالرحمن مبارک فوری تحفة الاحوذی کې لیکلی دي، شیخ عبدالحق دہلوی رحمت اللہ علیہ اجمعین لمعات التنقیح کی لیکلی دي چې امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ یو سڑے خپل اہل ترازی او دا اللہ نم وانیلی نو شیطان وسر پدی عمل کی شریک لکه څنګه چې سړی روټۍ خوري او بسم الله ونه وایي نو شیطان د سره په ډوډۍ کې شریکي چې په بستره کې څملي او د الله نوم وانلي شیطان ورسره وده کېږي که اوبه څکي او بسم الله ونه وایي نو شیطان یې ورسره څکي جامې اغوندي او بسم الله ونه وایي شیطان یې ورسره اغوندي ده بلکل په دغه عمل کې بعینه محدثینو تصریح کړي چې شیطان راشي او خپل اندام راوالی او هغه کار کوي کوم چې دا بنده کوي دغه بنده سره د الله نوم د الله یاد مسنون دعاګانې دا ډېرې ضروري دي د هر څه نه ضروري دي. ذکر چې څوک ډېر کوي نو دې سړي کې د الله مینه پیدا کېږي د الله عظمت پیدا کېږي د الله محبت او دغه شانتي دکې یو کیفیت پیدا کېږي چې دې په هر وخت بیا دا ذهن کې وایي چې الله مې ویني الله مې ګوري. یوازې د منځ په وخت کې نه احساني کیفیت هر وخت مومن له پکار دی چې په خپل معاشرتي امورو کې تګ را تک کې دنیاوي کارونو کې دا یقین وي دا دهانی وي په ذهن کې دا گردش کوي او دا پرته خبري چې الله مې ویني الله جل جلاله را ته ګوري. دغه شانتي د ذکر په برکت سره په انسان کې د سنت او تابعداري پیدا کیږي د دنیا زوال او فنای په ذهن کې راسخ کیږي او ذات د الله او احکام د الله او قانون د الله او کتاب د الله او شریعت د الله اصل شی نه دا د په دې ذهن او مزغو کې مضبوطیږي. د ذکر یو عظیمه فائدہ دام دا چې دې سره انسان کې د دین د دعوت جذبه راځي د تبلیغ مزاج پکې پیدا کیږي د نور خلکو د اصلاح او د جنتی ګرځېدو سوچ وسره راځي. الله تعالی دې موږ او تاسو کې په حقیقي معنی ذکر پیدا کړي. صوفیان وایي ذکر اللسان بالثناء وذکر العینین بالبکاء. د جبې ذکر دا د الله صفت د الله لوی بیانول دي د سترګو ذکر الله ته جړا ده و ذکر الاذنین بالاصغاء د غوږونو ذکر قرآن ته غوږ نیول دي حدیث شریف ته غوږ نیول دي احکام دینیو ته غوږ نیول دي د لاسونو ذکر د الله په نوم باندې ورکړه ده و ذکر الیدین بالعطاء وذکر الرجلین بالمشي للدعوة في السراء والضراء. د خپو ذکر جمعات ته تک دی د دین په لاره کې تک دی په غم کې په خادای کې په خوشحالۍ کې په زوړوالي کې ځوانوالي کې هر وخت د الله د دین د پاره په سفر کولو کې دا خپې استعمالول دا ذکر د خپو دی و ذکر البدن بالوفا
د بدن ذکر د الله په احکام باندې پابندي کول وفاداری کول دي او د خېټې ذکر بتقلیل الغذاء چې حلال خوري او لږ خوري دا د خېټې ذکر دی و ذکر القلب کونه بین الخوف والرجاء او د زړه ذکر دا دی چې په دې کې د الله نه یارم وي او د الله نه امید هم وي صرف یارم هم نه کې بیا مایوسۍ ته خبره دي او صرف امیدونو هم نه کې دا کمقلتوب دی وذکر الروح بالتسلیم والرضاء بالقضاء او د روح ذکر دا د الله په فیصله باندې خوشاله کېدل او هغه منل دا د روح ذکر دی الله پاک دې موږ تاسو ته ذکر کثیر نصیب کی رب العالمین دې موږ تاسو جبې زړونه لاسونه غوږونه سترګې روح بدن دا ټول ذکر کی و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین